تیار دي، د جی واي ورکرز بالکل تیار دي. دې ځلې په دا مخنیوی کدی نشي کولی، موږ به پخپله جی په دې وخت باندې زموږ سره د پېښور پخوانی ضمني ناظم او د سینټ غړی حاجي غلام علي صاحب ولاړ دی. د هغې نه به تپوس کوو چې د دې سره کوم شواهد دي چې دوی په دې احتجاج باندې مجبور شول. جی حاجي صاحب سم په لاس راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره د دې حکومت په شرم باندې څه کار نشته. یعنې دا پاکستان کې پیل دی ما ته وایي چې ته 50 کسان راغله چې زه پرېزیډنټ افسر راغلم چېرته شي چې پرایویټ کسان او پرېزیډنټ افسر ولګي ما ته دا نو ته چې کله خپل کسان ورکوم به څه کوي؟ ابدالي کوي که نه؟ سرکاري استادان شته، سرکاري سکولونه شته، سرکاري خلک افسران شته. یو دویم دا چې کومه انتظامي افسران دي دا په ساده ډول بالکل فریق شوي دي او موږ ته وایي که نه چا ته اډر کوي خو هغه لاندې 50-50 کسان دي خامخا به کوي 10-15 موږ سره یو افیلیشن لري 10-15 سره لري نو هغه بیا وایي چې یاره دغه رنګې کار وشو او د هغې نه علاوه اوس هم داسې افسران شته چې هغه شپه ورځ سره په پرایویټ ځای کې ناست دي او دا منصوبه نه صرف منصوبه جوړوي بلکې بیلټ پیپر هم لګیا دی جمع کوي. نو متوجه الیکشن کمیشن ته وایو چې بیلټ پیپر یې په شمار ورکړي او بیا یې په شمار پورې ایجنټ د ګنتي نه مخکې ورته ووایي چې 500 ما سره وي دومره یو شوې دومره چېرې پاتې شوې او چې بیا هغومره راوموځي دا نه چې یو شوي 300 وي او راوځي 700 څوک به ذمهواري بیا ورته وایي کور ته لاړ شي بیا به شپږ میاشتې ګرځي. نو لہٰذا موږ وایو چې حکومت کې د اوش واخن والي او عادلانه منصفانه غیر جانبدارانه الیکشن کې موږ خپلو کې ورونه ټول چا چې الیکشن وګټل موږ به ورته ګلونه واچو. حاجي صاحب دا راته ووایه چې په دې احتجاج کې د اپوزیشن نور ګوندونه په نظر نه راځي. هغه ګوره چې د مسلم لیګ او شیرپاو خان موږ سره دي ګوره فیاض علي شاه او ګوره موږ سره موږ سپورټ اعلان یې کړی دی ټول موږ سره د پېښور ډیویژن په کمشنر په اړه باندې ستاسو تحفظات دي څه رول لوبوي؟ ګوره کمشنر خو په کار دا دی چې د دې زما نمبر ولور سره لاسونه مې بند دي او ډي سي ماته پرې ذمہ دار دی په کار دا دی چې دا دواړه قانوني رول پلی کړي او که نه د دوی د طرف نه داسې احکامات ورځي چې دا د دوی دپاره هم ښه نه راغلی ول چې دس کې بیا افسران پکې راغلي او چې بیا سبا استادان نیسي او هغه دا ګویي ورکوي چې دوی راته ویلي نو ښه خبره به نه وي. نو لهذا چې چا وګټه ګراونډ دی هر سړی دی لوبې تفریح دي چا چې وګټل ټول زمونږونه دي خو پی ټي آی بې نه دي. چې د ډیوي ډېرو قدرمندو لیدونکو